خیر خدای به خیر خپکیږي بنه کاکا خپکیږي بنده الله پاک د طرف به موږ باندې امتحانونه یا الله پاک دې موږ په خپل امتحان کې پرون راته ګولې والا یو تا ته شپږ روپۍ یو میاشت شو لما د خپل ژوندون کړلو قربان خو بابا جانا السلام علیکم څنګه جل حالات څه دي تاسو څه کوئ خشاک کو دلته مو کار کوه ما خو ټولې د خورم دي دنه کوم ته ستړی نه شوې چې اوس خشاک ستړی شم خو بس اوس څه وکړو پیسې خو بس سبا ولې دا کار وکړو نو بله به راکړي 100 روپۍ به درکوي دا په دغه 1500 روپۍ ټیکټر دی نو دا 2-3 روپۍ به سبا نه به راکړي او دا بل سورو کې دنه کې دا به 3 ورځې کې لګي لکه 100 روپۍ راځه ها دا چړای په کې ډېره زیاته ده نو بس بیا ستړی کړو ډېره ما وی دوه ټریپه بدل نشو بس او زه ما پیژنې لږ ډېر مې خیال کې راځي چېرته یې لیدلې ما سترګې دې راباندې خوږې شوې بالکل زه خو د دې ځای نه یم کیدای شي خو لږ داسې په یو انسان په شکل اکثر ډېر انسانان کیدای شي زما په شان د بل څوک لیدلي خو زه خو دې لپاره دی چې ولاړ یم والله یقین که زه سهار روتې ما چې نه رس کړې ما خو دلته لګیا خو چې د کور دي شو کپ چې را باندې اوس کې یاره کور خو مې هغه چکړو پول کې چې ته هوټل کې را باندې اوس کا کنه بس پیسې به درکړم بس سال ته به اوس کې کنه په 100 روپۍ کپ چای ده بس په 50 هم ورکوي په 100 هم ورکوي بس داسې به وکړو ټیک ده ها کاکا دا ولې چې چای به موسکې او سره بسکټ به دا خو د یو نیم سل راکړې بس اصل کو چای یو کو په دوسي بسکټ به مسره وای یاره زنده آباد منم دي خدا تا ځان ته څومره پرې خو دي یاره بس 50 روپۍ شته نو دا خو تا ځان ته لګې پرې خو دي کاکا دا وخت یې غنې کړه چې جوس موس به په اوس کې کار سخت دی او په دې ما ځګر دا سره جوس موس والي وبس د جوس بازار په ما باندې چوز کړه او بس الله مې رب بیا یو کار کو چې الله مې ربانه واشه دې کنه بلا څه کار کوه چې دې بتا ته درې ورځې کارو کې 300 روپۍ برته راځي زم جلا څه کارو کې چې د دې دا کار ډېر سخت ته وي چړیوم دا پکې کنه او چړای پکې ډېر اوچت نو 3000 نه ساده کار په 10000 روپۍ 16000 روپۍ زماره طرف است الله په کاروبار کې برکت واچي ډېر مهرباني ٹھیک شو په دې باندې څنګه کارو شي په دې باندې څه کې ځان نه پویم بیا نظم یره جی پرون راته ګولې والا یو تا ته شپږ روپۍ یو میاشت شو ما ته ما سودا نه برابرۍ کندار کوم ده هم چې 300 روپۍ و نو لو کولی پکوش دا هم در کوم خیر خدای به خیر خپکیږي بنه کاکا خپکیږي بنده الله پاک د طرف به موږ باندې امتحانونه یا الله پاک ته موږ په خپل امتحان کې پاس کی داسې کار بو کو دغه پیسې چې مې کار مې لدر کړی دا خو زم چې ته کور ته ځې چې راستا په جیب کې پرتی چې ته خوشاله دا هغه ګوړې پیسې چې کمې دي دا کته باندې کمې کړې دا 500 روپۍ سپیشل دا قرض دا بار دا با قرض کې ورکې ٹھیک شو جی دا تاسو چې مال کې میچول لا کمې پیسې راکړې دا خو مې د سره څه غپ لاګو نو دا به څنګه کارو کې چې کله کور ته ځې په دې باندې به مال سایډ نه مشومان دشته کنه په دې باندې مال سایډ نه بس مشومان له سوال یو بس چې هغه باندې هغه یو خوري ٹھیک شو جی نور غو بدل دشته نه دا وړو مور دشته اشته یو سلو پیزه بچی مونږ دي شو کار ها ته جن بیبي ته وې چې ما خو نن داسې مزدوري کړې داسې مړو چرته کړې نه تا ته به خامخا وي چې تا دوه مخه مزدوري کړې مال دې پکې سروړي نو داسې کار کو چې بیبي او پکې سپیشلیست کو دا هغه بیبي دا 500 روپۍ پکې سپیشل د بیبي دی ته به یو بچی دی راغلو وی چې زماره سره بدا بیبي تا واله کې دا 500 روپۍ پکې راغی ٹھیک شو جی او اوس لار شکر دا صحیح ٹھیک شو سبا خو برازي کار لګانا بس څنګه له دانو الله پاک درکړي کنه دا چې سبا بیا لاشتا بالکل السلام علیکم کا څنګه حالات خدي تاسو نو معلومات کوه خپنه شدید دی یو کار والا کس مې بکار دی خو چارتوی په دې روډ باندې دیاړې والے کسان ناسي نو زما خو ډیر زیات دغه لاړه مې ستړي شو ما سړی را پیدا نه کول دا ما ته کم ځای ملو شي زه به سره شم دي نه کاکا ته کمزورې کنه ته گزاره به وکم نه خور دم نه کوم کنه خور ډیر زور ته نه کول شي
100 روپیا ورانه دي بچی تاسو سره خبرو کوم دا به زما تاسو خوښه دي دیاړي څومره نن سبا دیاړي په دغه څوک 800 مور کوي څوک 200 څوک سره مور کوي 200 تاسو زره یاره زه لږ مخکې ځم دا شپږ سوه لکه زه ګورم کاکا سپی د موږ له شپږ سوه ده شپږ سوه به لاړ شي نه بس بس بیا څه دي بیا خو زما بس مطلب په کار کې دی خو یو خبره دا کوم کاکا کو به امید لې او کار راته نیمه کې پرېښودو نه مې پرېږدم ولې مې پرېږدم ګرمي نه ده نو نو کوم به وایي د ګرمي د کار سره ځان له بسه پیدا کې نه او څه لرو ته کار لرو ته څه کار له نو چې څوک څه وایي ولا کوم دي مالیتوب هم کوم دي ها او دي بابا نو دا خو یو کار نه کوه جی داسې کار به وکړو هغه 600 روپۍ چې تا کوم یاد کړې که نه او جی چې دې په ځای د 6,000 درکړم بیا به څنګه وي الله در سره خو کوي خدای دې خوشحاله کړي الله در سره خو کوي الله دې ډېر له لار سي الله دې سره دا ستا پیسې دي کاکا ډېر خوشحاله الله دې خوشحاله او یو بله خبره ته وکړم په دې ګرمۍ کې راباندې خوره نه درنه کوم ټیک شي زه هم داسې کار وکړه کور ته ځان ورسوه صحیح شي ډېر مهرباني الله دې کور کې بیبي شته بیبي د وړو مور دې شته او جی ته چې اوس څنګه کور ته ورشې او مکه بیبي ته به ووایې ټیک شي نن مې داسې مزدوري کړې ده که نه وی ما خلاصه کې چې وی دا 1 2 3 4 5 وی ما خلاصه کې وی دا 500 روپۍ مې تاله وی ګټلې دي دا 500 روپۍ او بیبي ته واله